Do you go to university? وای آیا ته پوهنتون ته ځې؟ پوښتنه یې کړې. په ځواب کې موږ داسې ورته وایو Yes, I go. دا غلطه ده دوستانو. ولې؟ ځکه چې پوښتنه دلته په ډو باندې شوي نو ځواب هم باید بیرته په ډو باندې ورکو. نو صحیح ځواب دغسې ده. دا ډو باید دلته راشي. Do you go to university? وای آیا ته پوهنتون ته ځې؟ پوښتنه یې کړې. Yes, I do. هو زه پوهنتون ته ځم. دوستانو په انګلیسي کې په یاد ولرئ کله چې تاسو نه څوک پوښتنه کوي که په هر شي باندې پوښتنه کوي بیرته ځواب هم په هغه باندې بیرته ورکوي. مثلا پوښتنه په ډو شوي په ډو باندې بیرته جواب ورکوو. که پوښتنه په کن باندې وشي بیرته ځواب هم په کن باندې ورکوو. مثلا که پوښتنه په هاف باندې وشي بیا هم جواب په هاف باندې ورکوو. بل مثال ته ورځو. Can you speak English? وای آیا ته کولی شې چې انګلیسي خبرې وکړې؟ پوښتنه ده که نه؟ پوښتنه هم په کن باندې شوي. اوس وګورئ Yes, I speak. دا غلطه ده. وګوره speak دلته نشي راتللی ځکه چې پوښتنه په کن باندې شوي نو بیرته صحیح ځواب داسې کیږي Yes, I can. یعنې زه کولی شم چې انګلیسي خبرې وکړم. نورو مثالو ته ورځو. دریم مثال. Have you read this book? وای آیا تاسو دا کتاب لوستی ده؟ په ځواب کې ورته وایو Yes, I read. هو ما لوستی ده. خو دا ځواب غلط ده ځکه چې پوښتنه په هاف شوې ده نو باید ځواب هم بیرته په هاف ورکو. مثلا دا باید دلته راشي Yes, I have. هو ما لوستی ده. بل مثال. Do you like my teaching? آیا تاسو زما تدریس خوښیږي؟ د دې سوال ځواب څه ده دوستانو؟ تاسو یې په کومنټ کې راته ولیکئ. نورو ویډیوګانو لپاره موږ حتما در سره فالو کړئ.